हमारे سخت چل څه خبره دا داسې چل نه و ورته وایي چې دا هلکان په دې کې چې کومونو دا پرتیاب نه تپوس کوم چې کسانو دی وجلی اوس زه نه زه دا تپوس کوم چې تاسو دا درس ورکړی هغوی ته راغلی وي ولې وایي نه وختي راغلی نو دا اصلي کې دا روانه په دې ده دا پرې پاټۍ زه تاسو مونږ دې نه رسته کېږي په دې کې یو اکرسیات دی یو بېګناسونه یو ناراض ګروپ دې کې دوه درې دا دې کې ذکر دا خبره د کومې پاټۍ والا کسو کا دا جرګې امن جرګې والا دی اوس د کومې پاټۍ سره تعلق پارټي خو هغه نه وي هغه څه نه وي هغه وي چې امن جرګې والا به راشي دې ټول کسان چې دي که نه سرې ټوپۍ دا زمونږ لکه د سره زامن دي د غریب خو هغې دی چې دی که نه دې کې څه داسې ګروپونه دي چې هغوی دا نه برداشت کوي ناجي دا خو چې د تقریب بس کړی د جی ویلو چې د خبرې څه سچویشن څه حالت وکړو نه نه دې چې نه وته دا د کومې پاټۍ سره او دا څوک مونږ په پته پوه نه شو مېلمنو سره مېلمانه راغلو ای وتله سیوا خلک دا سیواري غونډه یوازې د هندي بیا خو پاکستان تر ټولو د حقه فلې او که دا د لویې جرګې د لاندې وه نو په دې کې پیپلز پارټي خپله خبره کوي هغه پارټۍ کې بدل نوم د تقریرونه خو نورو کسانو هغه پارټۍ کې نن بدل باندې چا وجلو دا خو چا واجو دا خو دا وی کنه چې دا چا وجو ټول طرف ته دا وی کنه دا خبره اخی سړي دا خبره کوله چې بھائی چې عمل کې تاسو په دې کې ګورا دا ګورا کنه په دې روانه دا تاسو یو کاس ها ګورا سوچ ټارګټ کوي سوچ یو پارټي ټارګټ کوي سوچ جواب ورکړي Hello,
زبردست مظاهره وکړي زبردست ورځ ده میرا بابا افغان باچا خان بابا خان عبدالعلي خان چراغا د چاپیریس والی لاسپندیار خان ملګري بالکل کتیان د سره ټوپه چې کم خاوند دی کا لګته کم مشر دی د خپل ځان او بالکل نه خوځه دا جمهوریت غیر اخلاقی بالکل دا ځان کې سمنا پیدا کوي یو خبر واوره دا زمونږ استاسو موږ ثوابوال په خواږه ثوابوال باندې یاد یو زمونږ د مشرانو قربانۍ دي جیلونه تیر کړي دي سختې تیر کړي دي دا چې کومه واقعه وشوه دا رونه د ثوابې ملګرو نه راکړې که د مردان ستاسو د دې هلته سیرو هلته کې کوئ هلته کې کوئ دلته موږ یو وضاحت کوم موږ جمهوری خلک یو سیاسي ورکران یو عہدیداران پاتې شوي په سټوډنټ فیډریشن کې په هر څه کې پاتې شوي دا ټول د سرې ټوپې خاوندانو ته د ما خواست دا زموږ میلمانه راغلي دي دې ته بالکل کل ازادي ده چې هر څه وایي به نن بازار کې برداشت معاهده پیدا کوي دا جلسه چې دا یوازې د عوامي نشر پارټۍ نه ده دا د هر سیاسي لیډر مذهبي سماجي د پروفیسر د ملګري استاد خواږه هر پارټۍ سره تعلق ساتي دا د هغې خلکو ده غلشه کوتک بچیا دا چلې زه خبرې راغونډوم دا خپل پروګرام مخ په وړاندې باندې بوځو چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو د کوم غل کا افغان چې د ما